سلامونه نیکی هیلې په دې ویډیو کې زده کوو چې څنګه یو مشتری ته حساب جوړ کړو، یو صراف یا ایجنټ ته حساب جوړ کړو او یو شرکت یا کارپوریټ حساب جوړ کړو. په تېرې ویډیو کې موږ ته زده کړه چې څنګه د یو مشتری حساب جوړ کړو او د دې سره سره مو دا زده کړه یو حساب جوړولو لپاره یو مشتری مهم دی او یو مشتری کولی شي تر یو ډېر حسابونه ولري. په اول قدم کې راځو یو مشتری ته حساب جوړو. نو اوس راځو موږ ایکسپرو سیستم ته او بیا د هغه نه وروسته راځو پیرودونکو ته. دلته موږ ګورو چې موږ د حمزه په نوم باندې تیار یو پیرودونکی لرو. زه غواړم دې پیرودونکي ته یو حساب جوړ کړم. د حساب جوړولو لپاره د حسابونو صفحې ته راځم، یو فرد ته راځم او یو نوی فرد یا نوی شخص اضافه کول باندې کلیک کوم. دلته لیکم حمزه. اوس حمزه په خپله انتخاب شو. د حمزه ټول معلومات چې مخکې اضافه شوي دلته راغلو. حمزه ته غواړم د یو پیرودونکي حساب جوړ کړم په کوم د څانګې کې چې فعال دی او هدف یې هم همدلته ورته لیکلی شو چې د حساب ته څه په هدف جوړوي. د خوندي په کلیکولو سره حمزه ته یو نوی حساب جوړ شو چې دا د حساب نمبر یا آی ډي ده. اوس د حمزه حساب ته راغلو. د حمزه په حساب کې کوم موږ وګورو حمزه د یو پیرودونکي حساب لري چې د پیرودونکي د حساب معلومات دی او دا د حمزه د مشتری معلومات دی. اوس د یو مشتری په حساب کې موږ کولی شو چې پیسې جمع یا پیسې بیرته واخلو. په اول قدم کې راځو پیسې جمع کوو. نو حمزه موږ ته $300 راوړو. اوس دلته مو 3 انتخاب کړه او دې وروسته دلته $300 په خپله را اضافه شو. نو حمزه غواړي دا $300 خپل په حساب کې $300 اضافه کړي چې هدف یې حواله ده او د پیسو سرچینه یې معاش دی. اوس پر خوندي کلیکولو سره موږ ته یو اختاریه راغله چې د افغانستان بانک د قانون په اساس باندې کوم پیسې چې جمع کیږي باید په 2 میاشتو کې تبادله او بیرته یا ولیږل شي. نو یادونه تنظیمو کولو بټن کلیک کولو سره په خپله به بیا سیستم تاسو ته 2 میاشتې وروسته یو ورنینګ راکړي چې همدا پیسې تبادله او یا حواله کړئ. اوس دا $300 معامله له موږ سره په سیستم ثبت شوه. عمومي کتنې ته که موږ راشو دلته موږ ته ښیي چې د حمزه د په 18م حساب کې موږ $300 لرو. حمزه راغی وایم پاته یو 15,000 افغانۍ راکړه او دی غواړي یو تبادله وکړي چې خپل د مخکیني پیسو څخه یو 15,000 افغانۍ واخلي. د اخیستلو صفحې ته په راتګ سره دلته موږ راځو او په ډینومینیشن باندې په انټر کلیکولو سره 15 لیکو چې 15,000 افغانۍ دلته بیرته ډالرو ته تبادله کړو چې $9.80 د حساب څخه کټ کېږي. که دا موږ 8.80 کړو ولې سیستم بیا نرخ تبادله کوي او که دا موږ بیرته 80 کړو نو د ګټې مو اندازه کمیږي او ډېرېږي. دلته موږ 2.80 نرخ کړو اتومات ډول د حساب څخه 8.15 کمیږي. د معاملې هدف دلته لیکو او د پیسو سرچینه دلته لیکو او یو یاداښت هم لیکلی شو. د خوندي په کلیکولو سره اوس چې بیرته عمومي کتنې ته راشو د حمزه د حساب څخه $8.15 کم شو او په مقابل کې 15,000 افغانۍ موږ ورته نغدي اجرا کړې. اوس که راشو دلته پیرودونکي ته موږ حمزه پیرودونکی لرو او که بیرته حسابونو ته راشو په حسابونو کې موږ ته ښیي چې د حمزه پیرودونکي په حساب کې اوس $219 دی. اوس بیرته راځم پیرودونکو ته. په پیرودونکي کې موږ ګورو چې د حمزه په نوم پیرودونکی لرو. که د حمزه پر پیرودونکي باندې موږ کلیک وکړو دلته موږ ته ښیي چې دا د حمزه بیلانس دی. اوس راځو په دوم قدم کې حمزه ته د یو صراف یا ایجنټ حساب جوړو. نو د صراف یا د یو ایجنټ یا د یو نماینده حساب جوړولو لپاره پیرودونکو ته راځو او موږ دلته تیار ګورو حمزه په نوم پیرودونکی لرو. حمزه پیرودونکي پر کلیک کولو سره موږ ګورو حمزه د پیرودونکي یو حساب لري چې 18 دی. خو دا ځل غواړو حمزه ته یو نوی حساب جوړ کړو چې پر نوي حساب باندې کلیک کوو او دا ځل د پیرودونکي پر ځای باندې داخلي نماینده انتخابو. خوندي بټن کلیک کولو سره اوس یو داخلي نماینده حساب جوړ شو چې یو نماینده د جمع او اخیستلو سره سره راتلونکي او لیږونکي حوالې هم ویلی شي. خو که مشتری وګورو یا پیرودونکی وګورو پیرودونکی صرف جمع او اخیستل کولی شي او یو حواله لیږلی شي خپل د حسابه بل چا حساب ته خپله یو حواله نشي پرې راتلی. نو دا ځل راځو د داخلي نماینده حساب ته. داخلي نماینده حساب کلیک کولو سره موږ راځو داخلي نماینده باندې یو حواله وایو. لیږونکي حواله هغه حواله ته ویل کېږي چې موږ یې پر یو بل صراف باندې وایو. نو دلته مبلغ لیکو چې 10,000 چې 10 مې ولیکل 10,000 افغانۍ دي او د دې 10,000 افغانیو څخه موږ نغده ګټه اخلو چې 100 افغانۍ مو د
مشتری د همدغه 10,000 افغانۍ مقدار څخه کټ کړي. که مشتری تاسو ته کمیشن جدا درکو نو بیا کمیشن صفحې ته راځئ، بیا دلته ورته لیکئ چې یو مطلب 100 افغانۍ موږ ته نورې راکړي. نماینده ته چې موږ کومه ګټه ورکوله هغه دلته لیکلی شي چې زه غواړم نماینده ته 50 افغانۍ ګټه ورکړم. د لیږونکي نمبر دی، د معاملې هدف ورته ټاکو، د پیسو سرچینه ورته ټاکو، او د دې سره سره د لیږونکي پیرودونکی دلته ټاکو چې دا لیږونکی څوک دی. دا لیږونکی په اصل کې احمد دی چې دلته راغلی دی. نو که زه دلته احمد ولیکم، احمد موږ ته راغی، احمد مې انتخاب کړ، احمد پخپله دلته انتخاب شو. خو اخیستونکی به څوک وي هغه موږ ته تر اوسه پورې نه دی معلوم. موږ دلته لیکلی شو چې محمود یې اخیستونکی دی، په یاداښت کې اخیستونکی لیکلی شو. اخیستونکی زموږ سره په سیسټم کې ثبت و، د دې ځینې ډایرکټ هم انتخابولی شو. نو په آخري قدم کې باید دغه مشتری د تعزیراتو په لیست کې چک شي چې آیا د تعزیراتو په لیست کې شته که نه. د تعزیراتو په لیست کې چک کولو نه وروسته موږ پر خوندي کلیک کوو. د خوندي پر کلیک کولو نه وروسته دا معامله له موږ سره ثبت شوه. که عمومي کتنې ته راشو موږ ته دلته ښیي چې حمزه خپل د داخلي نماینده په حساب کې 10,000 افغانۍ جمع لري. اوس په بل قدم کې یو راتلونکې حواله حمزه پر موږ باندې وایي 15,000 افغانۍ حواله وویله چې 15,000 افغانۍ بیرته غواړي اجرا یې وکړي. که ډالر اجرا کول غوښتل د دې ځینې کرنسي چینجولی شي. د هغه نه وروسته د دې حوالې څخه موږ ته 50 افغانۍ ګټه راکوي یا کمیشن راکوي، او دلته د حوالې نمبر پخپله راځي. د حوالې هدف باید معلوم وي او د پیسو سرچینه هم باید معلومه وي، او په یاداښت کې د دغه معاملې په باره کې یاداښت لیکلی شو چې د دې حوالې لیږونکی زاهد دی او بیرته اخیستونکی احمد دی. احمد خان به دلته بیرته موږ ته راځي، موږ به دا حواله ورته اجرا کوو. که احمد خان چې کله تر اوسه پورې راغلی نه دی، موږ سره راجسټر نه و، په یاداښت کې هم تاسو احمد خان لیکلی شئ چې جبري نه دی. په آخري قدم کې باید د تعزیراتو په لیست کې دغه احمد خان یو ځل چک شي. دغه چک کولو نه وروسته سیکشن ریسک سکریمینګ انتخابو او بیا پر خوندي کولو باندې کلیک کوو. اوس که عمومي کتنې ته راشو دلته موږ ته ښیي چې حمزه ولته داخلي نماینده په حساب کې زموږ سره 15,000 افغانۍ لري. چې موږ 2 حوالې وویلې چې یو حواله نمبر 1 موږ پر حمزه باندې وویله او یو حواله نمبر 1 حمزه پر موږ باندې وویله چې لیږونکی زاهد رسولي او اخیستونکی احمد خان دی. اوس په دریم قدم کې راځو، یو شرکت یا یو کارپوریټ اکاونټ جوړو. د شرکتي یا کارپوریټ اکاونټ جوړولو لپاره حسابونو ته راځو او هغه نه وروسته شرکتونو ته راځو او پر نوي شرکت باندې کلیک کوو، او د دې نه وروسته دا پیرودونکی کوم شرکت چې دی د هغه نوم دلته لیکو چې زموږ سره عرفون شرکت دی او د حساب ډول شرکت دی. دا د حساب کټګوري دې ځینې انتخابولی شو چې د پیسو د بانک لپاره د پیسو خدمتونه دی کې یو سوداګري شرکت، او د هغه نه وروسته څانګه فعالیت هدف او یاداښت هم دلته لیکلی شي. ښکته که تاسو کتلی شئ چې د شرکت غړي وي چې کله مو عرفون شرکت KYC یا د مشتری په ډول مو رجسټر کوو، هلته موږ همدا 2 د شرکت غړي ورته معرفي کړي وو. خوندي کړئ باندې کلیک کولو سره د عرفون شرکت له موږ سره راجسټر شو. د عرفون شرکت رجسټر کېدلو نه وروسته پر عرفون شرکت باندې کلیک کوو چې د عرفون شرکت په باره کې لا پوره معلومات هم دلته کتلی شو. شرکت هم د یو مشتری په ډول باندې پیسې جمع او یا اخیستلی شي. مننه له وخت نه مو د ایگزیکټ پرو سیسټم په باره کې د لا ډیرو معلوماتو لپاره exactpro.arfon.com ته راشئ.